بدقسمت به هغه سړی چې دا الفاظ هغه یاد نه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو د یو سړي دعا یې واورېد، هغه دا وي، دې دعا ته ګوره، بدقسمت به هغه سړی چې دا الفاظ هغه یاد نه کړي. دې سړي دا دعا وغوښته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېده، اللهم انی اسألک، ای الله زه ستا نه دعا غواړم، بأنک انت الله، ځکه چې ته الله یې، لا اله الا انت، ستا نه علاوه بل د بندګۍ حقدار نشته، الاحد الصمد، ته یک یوازې، ته بې نیازه یې، الصمد بې نیازه، بې حاجته، چا ته حاجت نه لري، خلک تا ته حاجت لري. الذي لم يلد ولم يولد، هغه الله چې نه ترې څوک پیدا دي او نه د الله او نه د الله د چا نه پیدا دي. ولم يكن له كفوا احد، او د دې الله په شان هیڅ څوک نشته.